الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. متفق عليه. دا باب الوسوسه ده، په دې کې موږ یو څو احادیث ویلیو د وسوسې مطابق، او دا ویلیو چې زمونږ په ذهن کې او په زړه کې داسې خیالات راشي چې هغه مونږه ناروا کارونو طرف ته بوزي، نو هغه ته وسوسه وایي. او چې داسې خیالات پکې راشي چې هغه مونږه د فضایلو د نیک کارونو طرف ته بوزي، نو هغه ته بیا الهام وایي. او دا ویلیو چې دا وسوسه د شیطان د طرفه او دا الهام د الله پاک د طرفه. او دام پکې خبره کړې وه چې دا الهام می خو چې د پیغمبر نه علاوه بل چاته په زړه کې واچولی شي، نو که د شریعت مطابق نو دا په ځان له عمل کولی شي او بیان هم کولی شي، خدا به بطور دلیل نه بیانوي، ځکه چې زمونږ د امت د پاره د قرآن او د حدیث نه علاوه بل حجت او دلیل نشته. علماء او مجتهدینو هم چې کم استدلالات کړي دي، کم نتایج او کم احکام فروع د دې نه راویستلي، نو هم د دقه قرآن او حدیث نه راویستلي، او د اجماع هم دا هم زمونږ د دین یو حجت دی، یو بنیادی او ډیر لوی دلیل دی. دا هم رسیدلو علماء د دې قرآن او د حدیث پرانا کې کړي. نو لکه مونږ به بطور دلیل نه بیانو، نور لکه ځان له پسړې عمل کولای شي که د دین مطابق دا کم خیال چې زمونږ په زړه کې راغلی. دا خبره هم کړې وه، او بل هم دا خبره کړې وه چې که زمونږ په زړه کې کم خرابې وسوسې راځي، خو د هغو مطابق موږ عمل ونه کړو، نو الله یې راته بخي، لکه په وسوسو موږ نه رانیسي. بل هم دا خبره کړې وه چې بعضې صحابه نبی علیه السلام ته وویل، تپوس یې ته وکړو چې زمونږ په زړه کې څه عجیبه خیالات راځي او ډېر مطلب ښه نه دین مطابق، او موږ یې بد ګڼو. ویل تاسو یې په سچه باندې بد ګڼئ؟ وی او موږ یې بد ګڼو، هغه کم بد خیالات چې زمونږ په زړه کې راځي. بس وایي دقه خو صحیح ایمان دی که نه، دا که صریح الایمان همدقه صحیح ایمان دی چې زمونږ په زړه کې که چېرته بد خیالات راشي، نو چې موږ بد وګڼو په هغه باندې عمل ونه کړو، نو دا پته ولګېږي چې په دې سړي کې ایمان دی، ګوره په هغه خرابه وسوسه او خیال باندې عمل ونک. او که زمونږ په زړه کې راځي او موږ یې بد هم نه ګڼو، لکه دغه بیا زمونږ د ایمان او د نیکوالي کمی ته اشاره ده، خو بیا هم پې الله مونږ ګناهګارۍ نه تر څو پورې چې هغه شان عمل نه کړی. دغه شان یو څو حدیثونه هم نور هم ویلي او دا خبره هم کړې وه چې دا شیطان چې کوم دی بلکل د شروع نه په بنیادمو پسې لګېدلې، اول د آدم علیه السلام نه شروع کړي او تر اوسه پورې. آدم علیه السلام چې الله پیدا کو، نو الله ورته وویل دې ټولو ته چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکئ، نو ټولو وکړه فرشتو، خو ابلیس ونه کړه، شیطان ونه کړه. نو دغه ځای کې پته ولګېده چې بلکل د شروع نه دا امتحان او دا جنگ د خیر او د شر په منځ کې شروع دی. او په دې پروني حدیث کې موږ دا وویل چې کله یو انسان پیدا شي، نو دا هغه سره یو فرشته مقرریږي، یو ورسره پیری مقرریږي. نو او بیا هم دا ویلو چې نبی علیه السلام وایي دا زما سره هم دا پیری شته، خو الله پاک زما مدد کړی دی، نو هغه زما تابع شوی دی، نو ما ته که څه سلام مشوره راکوي نو د خیر راکوي. دا خلاصه شوه د اوسه پورې. اوس بل حدیث دی، انس رضی الله تعالی عنه مونږ ته روایت کوي د نبی علیه السلام نه. او د انس رضی الله عنه په باره کې مونږ ویلیو چې دا کم لوی شان والا صحابي و، د نبی علیه السلام یې 10 کاله خدمت کړی و، او نبی علیہ السلام ته دعا کړې وه د په اولاد کې د زیادت
او دغه شان د په مال کې د زیادت او د عمر د زیادت. نو عمر هم ولا تقریبا 1.5 نشم ویلی که نور په ټول صحابو کې د زیات عمر او اولاد هم ډیر زیاتو او مال هم ډیر زیات. حق فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې یقینا دا شیطان په د انسان کې دسی ګرځي لکه یینه چپکی ګرځي. د دې دام مطلب کې دی چې دا څنګه چې ظاهري الفاظ وی چې بالکل چې څنګه یینه زموږ په رګونو کې ګرځي نو دا شیطان هم داسې ځان ورکوټی کولی شي، داسې ځان بدلولی شي، د مختلف حالات مطابق ځان اچولی شي چې لکه داسې محسوسېږي لکه چې دا څنګه یینه په دې بدن کې ګرځي نو تقسیم کې دا شیطان هم ګرځي. یا دا مطلب شو یا دا مطلب شو چې دا انسان ته په انسان کې دی د انسان نه لرې وځي نه خو لکه ښکاري نه. دل الله پاک داسې وجود ورکړی چې موږ نینو، موږ یینې خو موږ یې نینو، دا وینه به موږ کې روانه وي خو موږ یې وینو نه. نو مطلب داسې په غیر محسوس انداز کې دا شیطان په موږ کې یي، موږ ته وسوسې راکوي، موږ ته موږ خیالات خرابوي. نو دا شیطان زموږ سره ملګری دی. خو لکه د دې مخې ته به موږ مقابله کوو، دې ته د دې ښکار کېږو به موږ نه. که چېرته موږ داسې وسوسې راشي چې هغه خراب وي موږ به سوچ کوو چې زموږ دین څه حکم کړی. که چېرته د هغه دین مطابق و نو که بیا هم هغه شان عمل وکړو جو به کړو، خو که د دین مطابق نه نو موږ به دا فورا وایو چې دا شیطان د طرفه وسوسه ده، نو هغه به بیا موږ نه کوو. د بل حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، صرف ترجمې ته غوږ کېدی، چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما من بني آدم مولود الا يمسه الشیطان حين یولد. چې د بني آدم په بچو کې داسې بچی نه وي چې هغه پیدا شي او شیطان ولا ګوتې ورنه وړي، شکون ورنه کي، ګوتې نه بلسیږي. یعنی مطلب کلم چې ماشوم پیدا کیږي نو دا شیطان ولا ګوتې وروړي، دا شکونډي، دا خرختی او وسه ملګری کیږي. نو وی فیستحل صارخا من مس الشیطان. نو وی د دې پیدایش په ټیم کې چې کله دا پیدا شي نو د دې شیطان د ټچ د وجې نه دا چغه وباسي، د شکون غوندې د وجې نه. شکون زه خپله معنی کوم، که نور مس مطلب چې ټچ کي ګوتې وروړي، نو د دې د وجې نه دا چغه وباسي. خو البته دوه کسان چې کوم دي نو هغو له دې شیطان دا ټچ نه دی ورکړی. یو مریم بیبي ده او یو د هغه زوی عیسی ابن مریم دی، چې د دې دپاره د مریم بیبي مور کله چې دا مریم بیبي د هغې خېټې ته راله د خپلې مور، یعنی حمل یې واخیسته، نو الله نه دا سوال کړی چې ای الله پاکه زه دا یعنی دا کم بچی چې اوس زما په دې خېټه کې دی دا او د دې چې کم اولاد دي نو دا د شیطان نه ستا په پناه کې داخلو. دا په قرآن کې آیت. نو د هغه دعا الله قبوله کړې وه، نو نه د مریم بیبي ټچ کړی و شیطان او نه د هغه بچی عیسی ابن مریم ټچ کړی و. د دې نه علاوه وایي چې کله هم یو ماشوم پیدا کېږي په بني ادمو کې نو هغه دا شیطان ټچ کوي. د دې نه مطلب څه شو؟ د دې نه مطلب او غرض دا شو چې دا شیطان بالکل د شورو نه زموږ سره ملګری کېږي، بالکل د شروع نه موږ سره ملګری کېږي، لکه څنګه چې را سره فرشته ملګری کېږي. نو فرشته هم د خیر طرف ته دیکه کوي او دا شیطان هم د شر طرف ته دیکه کوي. نو دا یو مقابله ده، دا یو جنگ دی چې دا بالکل د شروع نه شروع کېږي، د ابتدا نه شروع کېږي، بلکې د آدم علیه السلام د پیدایش نه شروع. نو دا فرشته زموږ ملګری دی په اصل کې چې زموږ حق طرف ته بوزي، شیطان زموږ دشمن دی، دا زموږ شر طرف ته بوزي. نو موږ به د دې په منځ کې راګیر یو، ٹھیک ده کنه. نو موږ به اوس مقابله کوو، موږ به دماغ استعمالو، سوچ به کوو، فکر به کوو، خپل دین ته به فکر کوو، خپل پیغمبر سیرت ته به فکر کوو چې د دې په رڼا کې زه کومه خبره ومنم، کوم خیال باندې لاړ شم او کوم باندې لاړ نشم. دغه زموږ دپاره امتحان دی. تاسو ته ما پرون ویلو چې دا دواړه پیمانې یو شان شوي دي، چې الله پاک په موږ کې د خیر مادم پیدا کړی د قرآن مطابق او د شر پیدا کړی، او بیا د خیر طرف ته بوتلون کې هم یو ملګری موږ سره پیدا کړی او د شر طرف ته یو بوتلون کې ملګری هم زموږ سره ملګری کړی دی. نو خبره یو شان شوه.
خو بیا یې موږ له تمیز قوت را کړی دی چې هغه قرآن په عقل باندې یادوي یا په قلب باندې یادوي. نو حق د تمیز کم قوت چې الله مونږ لرا کړی د حق په ذریعه باندې به مونږ دا تمیز کو چې دا ښه دی او که دا بد دی. نو هغه به منتخب کو، هغه باندې به عمل کو او د بد نه به ځان ساتو. دقه زمونږ په دې دنیا کې امتحان دی. بس دقه الله پاک وایي لیبلوکم، دا ژوند، دا مرګ، دا هر څه، دا دنیا ښایست، دا مې هر څه د دې لپاره تاسو له پیدا کړي چې زه په دې کې ستاسو امتحان والم. نو د امتحان دپاره ټول اسباب مونږ الله پیدا کړي او په دې دنیا کې به راته پیدا کړي. نو اوس پکې زما او ستا امتحان دی چې ما او تا دقه تمیز قوت چې کوم دی استعمال کو او د دې په ذریعه باندې په خپل دین کې سوچ وکړو، خپل پیغمبر ته فکر وکړو او بیا کوم خیالات چې زمونږ په زړه کې راځي نو چې د هغې بیا مونږ دا تمیز په هغه کې وکړو چې دا شیطان د طرفه دي، که د دین مطابق نه وو دا به شیطان د طرفه وي، که د دین سره سمې خوړ نو هغه بیا د فرشتې د طرف نه. فرشتې والا خیالات به مونږ منو ځکه د دین سره سمې خوري، او د شیطان والا هغه به مونږ نه منو. دا شیطان زمونږ دشمن دی، زمونږ د نیکه دشمن دی. الله پاک مونږ ته هېڅ څوک نه دی ویلی چې پلاني سره دشمني وکړي. یو شیطان بدبخت یې راته ویلی چې فاتخذوه عدوا، دا دشمن دی. بس دا ما اعلان تاسو ته کړی چې دا ستاسو دشمن دی، داسې دشمني وکئ. الله وایي وکئ ورسره دشمني. خو ما او تا چې څوک دشمن دی د هغه دشمني نه کوو، او هغه څوک هم چې دشمن نه یا مروري یا عزیزي مسلماني دا قسم دشمنیان راغست. نو دا هغه شیطان کارستاني ده، دا شیطان مهنت دی. ځکه چې هغه رانه ځان بچ کوي او په خپل رور هم وراچوي. دا خدا کار دی چې مونږ دوکه کړي او مونږ وایو چې دا ستا کار دی چې ته مونږ دوکه کوې، چې مونږ به ته ځان دوکه کوو. نه، مونږ به د شیطان مخې ته ودرېږو. دا پیغمبر چې الله مونږ ته رالیږلی، قرآن چې راته رالیږلی، تمیز قوت یې را پکې پیدا کړی، دې به الله زموږ سره حساب کوي، د دې په دې کې زموږ امتحان دی. نو مونږ به د شیطان نه منو، مونږ به د الله منو او د هغه د پیغمبرانو منو. او زمونږ په دې وجود کې چې الله د تمیز کوم قوت یې ښودی دی، نو په حقه په ذریعه باندې به مونږ د خپل دین په رڼا کې دا تمیز کوو چې دا غلط کار مونږ پرېږدو، د شر دا پرېږدو، د خیر دا او د حق کار چې کوم دی دا مونږ اختیار کړو. نو مونږ به په دې امتحان کې کامیاب شو. دا دنیا د امتحان ځای دی. علي رضی الله عنه فرمایي وایي اليوم عمل ولا حساب. نن دا دنیا کې چې کوم ژوند دی نو مونږ صرف عمل کولی شو، حساب راسه الله نه کوي په دې دنیا کې. وغدن حساب ولا عمل. خو سبا یعنی په قیامت کې بیا بلته صرف حسابي او بیا برا سره هلته عمل مونږ نشو کولی. مونږ به ووایو چې دنیا ته بیرته ولېږه چې عمل وکړو. الله وایي نه نه، دا اوس چېرته کېږي؟ تاسو له ما عمر نه و درکولی چې په هغه کې که تاسو ښه انسانیت او ښه مسلماني زده کولی نو شوم پکې زده کولی او د پاسه د پیغمبر هم راغلی. اوس تاسو مددګار نشته، واپس دنیا ته تګ نشته. نو چې په دې خبرو کې مونږ سوچ وکړو، خپل دماغ استعمال کو او په دې امتحان کې د ځان بریالي کېدو، کامرانېدو او کامیابېدو کوشش وکړو. انشاءالله دا دنیا که زمونږ هر شان دغه تېره شوه، الله خبر اول دام ښایسته کړي، خو که دا ښایسته هم نه شو نو هغه دنیا خو به هم ښایسته شي. هغه نه ختمېدونکې دنیا ده. الله دې زمونږ آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.